آمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، امام البستي رحمه الله هغه پرون دا خبره وکړه چې جرح رسول الله صلی الله علیه وسلم د جرح امر هم کړی دی حسان بن ثابت ته رضی الله تعالی عنه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم جرح کړی ده بئس اخو العشیره یا ابن العشیره، په خپل هم جرح کړی ده، نو جرح دا جایز ده. بیا دویمه دا خبره وکړه چې یو قوم دی هغه دا نظر لري چې دا جرح دا غیبت دی، غیبت ناروا دی، نو جرح هم ناروا دی. بیا دا خبره وکړه چې وروره دا دغه خبره نه ده. وروسته اوس د یو بل پر هغه شي باندې یو بل استدلال قایموي، دعوه دا کوي وكيف لا يجوز القدح في من تبوأ مقعده من النار بفعل فعله. څنګه به قدح ناجایزه وي د هغه چا قدح چې په خپل فعل باندې خپل ځان ته ټیکانه غوره کړې ده په جهنم او په اور کې، نو د هغه قدح به څنګه چې شوي ناروا وي. دا یې دعوه قایمه کړې ده. پر دې باندې وروسته بیا د سفیان ابن عیینه قول راوړي چې هغه وایي چې یو سړی چې واهي الحدیث وي، زه دا وایم چې دا واهي الحدیث دی. بیا د هغه بعد د ابو مسهر قول نقل کړی دی چې دغه څه پوښتنه وسوه چې یو سړی چې په حدیثو کې غلطي سړی به دا ووایي چې دا غلط دی، صحیح نه وایي، خطا دی یا کذاب دی. اترى ذلك من الغیبه؟ آیا ته دا وایسته؟ آیا ته دا وایه چې دا غیبت؟ قال لا، غیبت نه دی. بیا د هغه بعد دی دا خبره کوي چې عباد بن صهیب دا امیر المؤمنین فی الحدیث شعبة بن الحجاج ترالی، هغه ته وویل چې زما ستا سره کار دی. شعبه ورته ویل څه کار دی؟ ما هو؟ هغه ورته ویل چې ته به د ابان بن ابي عیاش سا بندیږې. فقال انذرني ثلاثا، 3 ورځې مهلت درڅه غواړم. فجاءوا بعد الثالثه، 3مه ورځ باره ورته رالی، ورته ویل فقال یا عباد، ای عباد ابن صهیبه، نظرت فيما قلت، په هغه کې ما نظر فکر تدبر وکړي چې تا راته ویلي، فرأیت انه لا يحل السکوت عنه، ما ته دا را معلومه سوله چې پر دې زه یو منټ تېرېږم. ګورې یو څوک تا ته خبره وکړي، یو څوک تا ته خبره وکړي، هغه اگر چې ستا مخالف وي، اگر چې ستا سره په نظر کې جلا وي، اگر چې ستا که په ښه طریقه درته وکړله، نو هم ته یو ځل خو د خبره دا سوچ فکر غور کې وکړه، ستا دپاره خو به هدایت نه کې پروت. ګوره شعبه څه وکړل، 3 ورځې ورته ودرېد، سره د دې چې دا خو نو په هغه ګړي هم سړي تور معلومېږي. دا د زموږ د کبارو طریقه ده چې د مخالف سړي په نظر کې سوچ وکړه، فکر وکړه، د ده په خبره کې وګوره، که د قبول وه یا ستا دپاره یو سرمایه پکښې هغه قبوله کړه د ځان دپاره. هر وخت هر کله چې مخالفین موږ ته یو غلطي راوښي، هم بیا کور ودانۍ ووایي، هم به رجوع وکړو. دا دیوبندیت هم دی، دا دین هم دی، او انشاءالله وبې هېڅ خبره په دې کې نشته که چیرې مخالفین چې هر څو مخالف وي او که په هره لهجه راته وکړي، انشاءالله تی به ټول دغه یې کوي. اوه زموږ وروستۍ به دا مسیر وي. ګوره موږ انسانان یو، غلطیږو، خطا کیږو، زموږ مشران انسانان دي، خطا کېدل ورسره ممکن دي. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما سوا د هر چا په کلام کې خطا ممکنه ده. نو که چیرې زموږ د اکابرو په عباراتو کې دا رقم شی راسي چې خطا یې بل څوک یې سم په صحیح طریقه ثابته کړي، هم یې موږ ورسره منو کړي، موږ ته را ثابته کړي، خو بیخي یې په هغه ګړي منو. یو خو نو دا چې دی خپله نه یې پوه، دی خپله نه یې پوه، هغه خو نو بیا دویمه موضوع ده چې دی خپله نه، خو د سوچ فکر د کتابو سره کتل، د عقل سره کتل، د خلکو سره پوښتل، دا زموږ لازمه دغه ده. صحیح سو. بیا د هغه بعد یو بل روایت بیا د شعبه د دغه رقم قایموي چې دی وایي چې ابان بن ابي عیاش په خپله ما ته رالی راته ویل، وایي بیا ما دغه حماد بن زید امر کوي، توبه، حماد بن زید وایي چې ما ته ابان بن ابي عیاش رالی، ما ته ویل چې ته ورسه شعبه ته ووایه، امام شعبه رحمه الله ته ووایه چې ما څه کوي، نو ما څه دې کښېني، ما دې نه یادوي، ما دې نه یادوي، دی به یادېږي څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چپه ورسته ګډي، هغه به یادېږي او دا ارمان به یې نه پوره کېږي چې دی دې نه یادېږي. نو بیا حماد بن زید هغه وایي زه ورغلم، بیا مې ده ته وویل چې ته دی پرېږده، وایي دی 2 ورځې زندبند سو، بیا وروسته رالی، بیا ما ته وویل چې فقال انک سألتني ان اکف عن ابان،
وإنه لا يحل الكف عنه فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسم دري هذا لي تاس نور روايات ذكر كي ورست أبو حاتم وخبرك يا غيت غواجونسي. فهؤلاء أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين داد مؤمنان تشدي أئمة دي واسطة وأهل الورع في الدين فدين كده تقوى ولا خلقي أباحوا القدح في المحدثين مباح كده جائزة كده قدح فشاكي فمحدثينك وبينوا الضعفاء والمتروكين دي بخبلهم څه چم پکړی دي بیان کړی دي واخبروا ان السكوت عنه ليس مما يحل دا خبر امرا کړی دي چې د دین سکوت دا د جواز په ټوکري کې نه دی پروت د دین کم سکوت دی دا د جواز په خانه کې نسته وان ابداءه افضل من الاغضاء عنه د دې ښکارا کول در دې صدر چمپوشي اولادي یو دا چې چمپوشي وکي یو دا چې ښکارا کې ابداء ښکارا کول دي دا اولادي من الاغضاء وقد تقدمهم فيه ائمه د دې سمخ کې هم ائمه تیر سوي دي قبلهم ذكروا بعضهم اغون ذکر وحثوا على اخذ العلم من اهله اغوی هم پر دې باندې ډېر اصرار کړی دي چې علم د اهل علم نه واخی. بیا د یو بل روایت کې د ابن عباس نه زه دغه سند ځکه ذکر کوم چې د خبره نه ده پر کړې او کلام پرسته. حدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا حميد بن الربيع الخزاز قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. د ابن عباس رضي الله عنه دا روایت کوي. خدا روایت باندې د سکوت کړی دي څه نه دي پر ویلي دا روایت صحیح نه دی د ابن عباس نه مرفوعا ورسته دی په خپل هم وایي مرفوعا خدای په خپل هم وایي باطل دی موقوفا پر ابن عباس هم نه دی صحیح ځکه په دې سند کې محمد بن زیاد دی چې هغه په میموني باندې معروف دی. ابن حجر وایي کذبوه خلکو د تکذیب کړی دی او حمید بن ربیع دی چې د هغه څه دغه کړی دی محمد بن زیاد څه روایت کړی دی هغه متکلم فيه دی. نو دا روایت د ابن عباس نه دا د ابن سیرین دی. بیا د هغه خبره د ابن سیرین راخسته ده دغه بیا سیرین نه هذا العلم دين فانظروا من تاخذون بیا دغه خبره د زید ابن اسلم نه راخسته ده او بیا دغه خبره د ابو هريره رضی الله عنه نه راخسته ده د ابو هريره رضی الله عنه دغه سند بیا وایم ځکه هغه کې یو مشکل سته. هغه سند د حدثنا حسين بن اسحاق قال حدثنا عقيل بن يحيى قال حدثنا أسرم بن حوشب عن الواقع بن سويد عن ابي هريره قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. دا د چا سره راخسته ده دا ابو هريره رضی او په دې کې په سند کې اسرم ابن حوشب کذاب دی عقیل ابن یحیی پکستا هغه منکر الحدیث دی. نو دا روایت نه د ابن عباس نه موقوفا نه د ابو هريره نه رضی الله تعالی عنهم د دنه صحیح دی او بلکې چې صحیح دی د چا څه دی ابن سیرین. بیا نو دغه خبره دی د نور حسن بصری رحمه الله نه د ضحاک ابن مزاحم رحمه الله نه د ابراهیم نه او دا رقم د بحث نه دین الله احق من طلب له العدول د الله دین ډیر حقدار دی چې عادلان خلک ورله طلب سي. د الله دین په دې ډیر حقدار دی چې څوک ورله طلب سي. دا هغه سره را نقل کړی ده. بیا دا روایت بیا د او بل روایت بیا دی وایي چې د ابن سیرین نه دا روایت نقل کوي هغه وایي زه کله کله د سړي سره روایت په دې وجه نه کوم چې ما ته معلوم چې دی صحیح سړی دی عادل دی ثقه دی خو د ده شیخ ته چې دی ضعیف دی او کله کله بیا روایت په دې وجه نه ځین کوم چې دی ضعیف دی شیخ دغه توري داري ان الرجل ليحدثني بالحديث فما اتهمه ولكن اتهم من حدثه وإن الرجل ليحدثني بالحديث فما أتهم من حدثه ولكن أتهمه هو پر دای متهم ګڼم نو ځکه بیا روایت نځینې کوم. او بیا د ابراهیم ابن الاشعث وایي چې ما د ابو اسامه اورېدلی دي هغه داسې وایي یقول قد يكون الرجل كثير الصلاة كثير الصوم وريعا کله کله یو سړی ډېر شل منځونه کوي اوږده ډېرې روژې نیسي ډېر متقي سړی وي ګایېږي لا نه دغسې جائز الشهادتې په شهاداتو کې شهادت جایز وي فی الحدیث لا یسوي زه ورفع شین ورما به
په حدیث کې د کترې سره نه برابر داسې یو خشې راواخیست داسې وغورځول ډېر لمونځګزاره ډېر روژاتي او ډېر تقوا مقبول الشهاده خو په حدیث کې د خشې سره نه برابر داسې وغورځول صحیح ده او نو حدیث دا د خپل اهل فن څخه اخیستل کېږي بیا دی د اشجعي رحمه الله سې کول چې هغه د سفیان سما دا خبره واورېده لو هم الرجل که چیرې سړی قصد وکړي ان یکذب فی الحدیث چې په حدیثو کې څه ووایي درواغ وایي وهو فی جوف بیت دی په یوه کوټه کې ناست لاظهره الله علیه دا د درواغ به الله جل جلاله اهل فن باندې ظاهر که یو سړی په یوه کوټه کې ناست دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم درواغ وایي په حدیثو کې الله تعالی به یې ښکاره کړي ښه دویمه دلته بیا دی دا هغه روایت نه دی لا تأخذوا العلم الا ممن تجیزون شهادته دا روایت هلته خو جایز الشهاده کې وایي د هغه څه مطلب جایز الشهاده وي بیا هم ده دلته بیا دا یو مرفوع روایت دی راوړي خدا روایت دی په خپله باطل ګڼي نو ځکه زه بیا سند هم وایم عدده توري به هم وایم حدثنا به الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن بكار بن ريان قال حدثنا حفص بن عمر قاضي حلب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا العلم إلا ممن تجيزون شهادته علم دا أغا چاسا أخي ما أخي مگر دا أغا چاسا يا أخي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو حاتم څه پر دې روایت باندې دا خو دغه موضوعات په کتابو کې شته ده کې روایت قال ابو حاتم هذا خبر باطل رفعه هذا خبر باطل رفعه انما هو قول ابن عباس دا ابن عباس قول دی فرفعه حفص بن عمر هذا دا ابن عباس قول دی دغه حفص بن عمر چې په دې سند کې دي چې د حلب قاضي دی هغه پورته کړی دي ولسنا نستجيز ان نحتج بخبر لا يصح من جهه النقل في شيء من كتبنا موږ جواز نور کو ودی ته چې احتجاج وکړو په داسې خبر باندې چې من جهه النقل هغه صحیح نه وي په هیڅ شي کې زموږ د مکتوباتو ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومن يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح په دین کې ورور صحیح اخبار به خیر ډیر دي موضوعات ته ضرورت نشته باطل ته ضرورت نشته درواغ ته ضرورت نشته صحاز مر سره ډیر دي بیا پر دغه خبره باندې دی ش کاپی دغه کی بیا الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فاذا قيل له عمن بقي چې د تول سي د چاسه بقيه پر دې بقيه توري باندې ما یو دانه زورور تحقیق کړی الاسناد من الدين دا کتاب په دې نامه پر کتاب سته د عبد الفتاح ابو غدار رحمه الله دا کتاب ورسته یو بل دير نادر قول نقل كي حدثنا محمد بن السعيد القزاز قال حدثنا أبو رفاعة العدوي قال حدثنا يوسف بن سلمان قال حدثنا سفيان قال الزهري لأبي بكر الهذلي زهري أبو بكر هذلي طويل إني أراك يعجبك الحديث زتاوينم تاتخندر كبيتوك حديث فقال أجل دور تقول هو بالكل شخندركي قال أما إنه لا يعجب إلا ذكور الرجال دا خبره دا چې حدیث نه خوشي مگر نارینه خلق نه خوشي مگر نارینه خلق بیا دغه روایت دی په بل سند راوړي حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا بكر بن السلام عن ابي بكر الهذلي قال لي الزهري دلته بیا دی وای چې ماته زهري وویل يا هذلي أيعجبك الحديث أياتات حديث خندر كي قال قلت نعم ما ارطلوه قال أما إنه يعجبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم دا نارنا يخوشي دا حديث سبان أو شزينك خلق نخوشي شزينك خلق موجودي وي شذو لك سړی پلانې سړی شذو لك سړی دا معنا ده بهرحال دا خو محدثین دي دا د دې اقوال دي نه چې بیا خلک دا مشتمل دا د په دا کتاب کې دا لیکلي دي په دا کتاب کې لیکلي دي اول جلد دی یو سل دویمه صفحه ده دا تبه چې دا بیروت تبه ده په دا کتاب کې لیکلي دي نه چې دا بیا خلک په دې باندې دغه سیمر اخیرا خبره دا اقوال ذکر کړي دي څه نور اقوال زیات کړي دي چې
اسناد نه وي، اسناد سلاح د مؤمن ده چې سلاح نه وي په چش باندې دی جنګ کوي. او بیا دا اسناد حدثنا اخبرنا عن دا دی لکه مهار چې مهار نه وي اوښ په چش کشه. بیا دی په اخر کې یزید ابن زریع وایي لکل شیء فرسان، د هر شي شهسواران وي، د هر شي شهسواران. ولهذا العلم فرسان، د دې علم هم څوک سته؟ شهسواران سته. ابو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله دلته یوه ډېره زبردسته خبره کوي، وایي د هر شي شهسواران دي، د هر شي څوک دي؟ شهسواران. د دې دین د دې علم خپل شهسواران سته. څوک دي؟ د ده په عبارت کې واورئ دا دي. قال ابو حاتم فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين. فرسان د دې علم، شهسواران د دې علم هغه کسان دي الذين هغه کسان دي حفظوا على المسلمين الدين چې د دین د مسلمانانو دپاره محفوظ کړی دي. حفظو چې دوی محفوظ کړی دي علی المسلمین پر مسلمانان دي. څوک یې محفوظ کړی دي؟ الدین د حفظو دپاره مفعول دي. وهدوهم الى الصراط المستقیم، ومستقیم لارې ته یې د دې هدایت کړی دي. الذین دا هغه کسان دي دا پرسان آثرو چې دوی غوره کړی دي، دوی ترجیح ورکړی ده قطع المفاویز والقفار، د سراګانو د ځنګلونو کاټولو ته علی التنعم فی الدمن والاوطان، پر تنعم پر تلذذ پر خوندونو اخیستلو باندې ترجیح ورکړی د سفرونو ته، تکلیفونو ته، زحمتونو ته. فی طلب السنن فی الامصار، په طلب د سننو کې په امصار کې. ګورئ دا فی طلب السنن نه دی، دا د قطع سره لګیږي. قطع المفاوز والقفار على التنعم آثروا قطعنا داسي الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطان في طلب السنن في الأمصار. أغا في طلب السنن آثروا قطع د مفاوز د غور کړی دي پر تنعم باندې في طلب السنن. دا قطع دی کې په چش کې کوي، قطع د مفاوز دی کې په چش کې په طلب د سننو کې. فی الامصار بیا د چا سره لګیږي؟ د چا سره؟ د طلب سره لګیږي. د ژوندي طلب چې ورسره دی دغه پی دا د هغه قطع مفاوز سره لګیږي، او دغه ژوندي بله پی دا بیا د طلب سره لګیږي. قطع کوي په طلب کې، طلب کوي په الامصار. قطع کوي په چا کې؟ په طلب، او طلب کوي په امصارو کې. دا رقم دی قطع المفاوز والقفار في طلب السنن في الامصار. طلب د سنن بیا چیرې کوي؟ دا رقم سره لګیږي. دا پیجرونه شه وجمعها او جمع کړي وي دا سنن بالرحيل والاسفار والدوران في جميع الاقطار حتى ان احدهم لا يرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيده. د یو حدیث لپاره ډېر پرسخونه دا دی در پښو لاندې کې. وفي الكلمه الواحده الايام الكثيره، د یوې کلمې لپاره ډېرې ورځې پر ځان تکلیفونه تېر کړي، ولاړ سي سفر پسې وکړي چې دا کلمه تا دا رقم اورېدلې وس دا که نه ده. د دې دپاره تاسو الرحله في طلب الحديث وګورئ، عشاق الكتب وګورئ، او صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل د عبدالفتاح ابو غدار رحمه الله وګورئ، او الاسناد من الدين کې چې دا بل الاسناد من الدين کې صفحه دا مشرقه دا وګورئ. دې کې بیا ته معلومه شي چې ائمو د سماع د یو کلمې لپاره څونه خواري او تکلیفونه وړي دي. دا دوی ولې وړي دي؟ لئلا يدخل مغضل في السنن شيئا يضل به، چې داخل نه کړي یو ګمراه کوونکی په سننو کې داسې یو شی چې دی په هغه خلک ګمراهان کړي. وان فعل که چیرې دا کار دی وکړي فهم الذابون، دی څه چم کوونکي دي؟ دی دفاع کوونکي دي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلک الکذب، دا کذب د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دی څه پکې دفع کوي. والقائمون بنصرة الدین، او دی بیا قائم ولاړ دي په نصرت د دین باندې. اوس